سلامونه دوستانو، دغه یوه ډېره حیرانوونکې واقعه ده چې دغه هلک کوم چې په د تصویر کې تاسو ته معلومیږي دا د کابل له ایرپورټ نه د الوتکې د ټایر په ځای کې ناست دی، له هغه ځایه هند ته رسېدلی دی. 2 ګنټې سفر یې کړی دی تر هند پورې، خو د هند په رنوې باندې د هغه ځای سیکیورټي لیدلی دی، بیا له هغه نه رشوه کړی دی، نو پوښتنې ترې کړي دي، مختلفو ځایونو ته یې بوولی دی د چیک اپ لپاره. نو په سوشل میډیا باندې دغه هلک ډېر وایرل دی، خو د پرون راهیسې یو څه د اے آی تصویران هم شیر کېږي. ډېر خلک کمنټس کوي چې دا په اے آی باندې جوړ دی، خو بلکې دا یو حقیقت دی. نیمایي تصویران کېدی شي په اے آی باندې خلکو جوړ کړي وي، خو دغه هلک چې کوم دی دا له کابل ایرپورټ نه هندوستان ته رسېدلی دی. نو د هندوستان مختلفو رسنیو په دې باندې خبر ورکړی دی. په سایټ کې تاسو کوم ویډیو ښکارېږي، په یوټیوب کې، فیسبوک کې، ټیک ټاک کې، په مختلفو ځایونو کې وایرل دی. دغه هلک نن ویل کېږي چې د معلوماتو مطابق چې بیرته کابل ایرپورټ ته، کابل افغانستان ته استول شوی دی، په کابل ایرپورټ باندې شوه شوی دی. نیمایي رسنۍ بیا دا وایي چې تر اوسه پورې هغه د انویسټیګیشن لپاره، د معلوماتو لپاره، د تحقیقات لپاره له دوی سره دی، تر اوسه پورې نه دی کړی، تر اوسه پورې افغانستان ته نه دی لېږلی. خو پرون راهیسې په دغه هلک باندې ډېر تبصرې روانې دي په فیسبوک، یوټیوب کې. خو دا یو حقیقت ده، ځکه چې ډېری داسې راډیوګانې دي چې هغو په دې باندې دقیق خبر ورکړی دی، لکه مشال راډیو، بی بي سي راډیو، تلو نیوز. دغه رقم ته د هندوستان غټې رسنۍ په دې باندې خبر ورکړی دی چې دغه هلک بالکل د افغانستان له ایرپورټه هندوستان ته راغلی دی. نو پرون راهیسې ډېر وایرل دی. موږ هم غوښتل چې یو ویډیو پې جوړه کړو، دوستانو ته، ملګرو ته معلومات ورکړو د دې په اړه باندې. په سوشل میډیا کې بیخي زیات وایرل دی، او د دې په اړه باندې د افغانستان حکومت طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي چې دغه هلک رښتا تر کابل ایرپورټ هندوستان ته تللی دی که نه دی تللی. نو دا هم یو حیرانوونکې خبر ده. کله چې له ایرپورټ نه الوتکه ځي بل ملک ته، نو دلته خو سیکیورټي ولاړ وي، هغه خو ویني چې یار دی څنګه په جاز پسې نښلي او ځي بل ملک ته. نو هغه به یو جلا بېل مجلس وي، خو اوس کوم دغه هلک دی دا بالکل حقیقت دی. د جاز په ټایر سره کوم چې د لنډن ګیر دی په دې کې ناست دی او هندوستان ته یې ځان رسولی دی. نو دوستانو دغه معلومات هم سره شیر کول دغه یو حقیقت دی بالکل. د پرون راهیسې په دې باندې مختلفه خبرې روانې دي په سوشل میډیا کې، ډېر وایرل دی. د دې په اړه باندې تاسو کوم تازه معلومات لرئ یا کوم نظر لرئ موږ سره شریک کړئ. زموږ چینل سبسکرایب کړئ د نورو تازه او مهمو معلوماتو لپاره.